د دې اونۍ په لومړۍ غونډه کې د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ اقتصادي کمیسیون له صنعتکارانو سره د هغوی پر ستونزو مفصلې خبرې وکړې. صنعتکارانو د برېښنا د کمښت په برخه کې د خپلو ستونزو یادونه وکړه چې په پایله کې ملا صاحب برېښنا شرکت ته امر وکړ ترڅو صنعتکارانو ته په کافي اندازه برېښنا ورپرېږدي. د دې ترڅنګ د اونۍ په بهیر کې بیا ملا عبدالغني برادر اخوند تورخم ته سفر وکړ او هلته یې له ځایي چارواکو او مسافرو سره له نږدې ولیدل. ملا صاحب له مسؤلو چارواکو سره د ترانزیت سوداګریزو مسایلو او د مسافرو د تګ راتګ په اړه خبرې اترې وکړې. چې زموږ خاورې ته راغلي په دې همدارنګه د اونۍ په وروستۍ غونډه کې بیا ملا عبدالغني برادر اخوند په افغانستان کې د اغاخان بنسټ له ځانګړي استازي علي اکبر پسراني سره وکتل. ملا صاحب په افغانستان کې د دغه بنسټ کارونه وستایل او زیاته یې کړه چې دغه بنسټ باید پر ښارونو سربیره په کلیوالي سیمو کې هم خپل فعالیتونه پراخ کړي. په پای کې ښاغلي پسراني ژمنه وکړه چې د تیرو 20 کلونو په څیر به په راتلونکي کې هم په افغانستان کې خپلو فعالیتونو او خدمتونو ته دوام ورکوي.